هنرمنه ډېر بهترین ځای دی، ډېر ښکلی ځای دی او د اوبه ډېرې زیاتې ښکلي دي. دا شور به هم تاسو اورئ. زما آواز به یا ورځي یا به نه ورځي، خو کوشش به کوم چې آواز ور ورسوو. ګروجي دی. او مای ګاډ سین خو راغی شمشتې ته راغی شمشتې راواله شمشتې ډېرې موده بعد مې ولیده. اسدالله جانې موږ چې واړو پټو ته به رالو که نه نو بیا به مو ورته داسې کوې نو دقه څېرې نو دا دې ګرمي شوې تاسو د دې ځای نو دا ولې لامبی تاسو؟ ګرمي ده جومیزبرګ. ګرمي نه ده نو د جومیزبرګ ارواز ده نو په ښه اوبو کې خلک نه لامبي، خلک پاک اوبو باندې مزه کوي. داسې وایي چې مزې له راغلي وي. ماشاءالله دې وخت کې اسدالله جانې چې دی نو هغه د مونځ نیت وتړه، هغه مونځ کوي، نور ملګري هم لګیا دي مانځه تیاری کوي را روان دي. او بل دا لوکیشن دا ځای دا نو زبردست ځای دی که نه چې د سیند غاړه ده او د سیند غاړې سره بیا دا دونه وړوکه غونډه دي. دا لرګي هم خراب شوي هم دي، خو الله پاک دې هغه خلکو سره خو کړي چې دا ځای جوړ کړی، سایه جوړه کړې ده. نو بیا به څه چل کوو، بیا به ډېر بهترین ویلاګ او دا اوس اوربلېږي نو کبانو له ملګري ترې دې وینځي. السلام علیکم قدرمندو، تاسو خو به ما پېژنئ چې زه څوک یم، او چې څوک مې نه پېژني هغوی ته وایم چې اسدالله جان یم. وایي دغه وایي دلته ډېر ښکلی لوکیشن دی او ډېر ښکلی ځای دی او ډېر ښکلی سیند دی نو بس روان یو. چېرته د انسان د بچي درک نه لګي، صرف موږ یو، بل څوک نشته. پیدا پیدا روان یو. نو ما د یوټیوبر دا کار وي که نه چې کوم ځای کې چېرته داسې څه خبره جوړه شي نو بس هغه زر کیمره برابر کړي. وایي یاره داسې به وکړو چې یو ویلاګ به جوړ کړو. وایي چې داسې به وکړو که نه چې یو ویلاګ به جوړ کړو. نو ځه لږ تیز تیز راځئ، تاسو وایي مزاق ډېر زیات په سر دی. نو موږ د موقع نه پیدا اوچتو. نو ځه ګورو، کبان به هم نیسو، کوشش به کوو چې کبان ونیسو چې مزه وکړي، او که کبان مو نه نیول نو زه ویډیو خو به تاسو وګورئ که نه. او موږ به څه چل وکړو، موږ به اوږې واپس راشو. اوږې خو به واپس نه څه خو به وکړو که نه. صحیح ده. نو قدرمندو چېرته د KPK نیوز تاسو ګورئ او زموږ سره اوسئ، ډېر خوند راتلو واله دی. داسې راته ښکاري اسدالله جانې لکه چې ستړی شولې که نه. ګرمي هم ډېره ده او نه ما لاره خو ښکلې ده، ډېر ښکلې، مزه ترې نه واخلئ. اختر علي چېرته روان یې یاره؟ یاره به داسې راووتلو موږ وایو که چېرته څه کبان مو ونیول. ولې نه، کبان خو یاره ډېر دي. چکر به مو وخو، نن د جمعې مبارکه ورځ ده، ډېر ښکلي موسم هم دی. اورې نو بس نږدې یو، مسلې هم شروع دي. مسجد ته به ځان خیر دی ورسوو، خواته بس نږدې ده، تقریبا د 100 سکنډو لار ده، بس نوره مو کراس کړل. سین خو راغی شمشتې ته راغی شمشتې راواله شمشتې ډېرې موده بعد مې ولیده. زه هغې غوپه شوی، هغه غوپه شوی، دا د غوپه شوی. څنګه دی خوښه راځه هغې سیټ ته راښکل ښه دی. نه کبان به د کبانو ایکسپرټ څوک دی؟ د کبانو ایکسپرټ دی دغه دی که نه ګروجي دی که نه دا څوک دی؟ ګروجي دی. او مای ګاډ هغه دی. نو ستاسو څه خیال دی؟ بس زر کبان رانیسئ چې حلاله ووایه. هغې سایډ ته به لاړ شو نو هغې اړخ ته به وینځو راوینځو. چینه به هم را سره موجود وي او هلته سوری د مسجد دی، که څوک مونځ کوي نو هلته به اسدالله جان څوک مونځ کوو؟ څوک نه مطلب ټوټل به مونځ کوو. ټول مونځ خو به کوو که سره دی. راځئ مونځ به کوو، جمع به ورکړي ډاکټر صاحب. دا خاص خبرې نه دي. راځئ اسدالله جانې موږ چې واړو پټو ته به رالو که نه نو بیا به مو ورته داسې کوې نو دقه څېرې نو دا به والوتل، ډینګان والوتل، ډینګان والوتل.
مولوي صاحب نه مزنه چې دا ماشومان دی دي لام دي د دې ګرمي شوی تاسو د دې ځای نو دا ولې لام دی تاسو ګرمي ده جمعې بل ګرمي نه ده نو د جمعې زبرګ ارواز ده نه په څو اوبو کې خلک نه لامبي خلک پاک اوبو باندې مزه کوي داسې وایي چې مزې له راغلي یو نو دا ماشومان دي دوی پکې یارېږي نه مونږ خو ورکوزېدی هم نه شو خو دوی پکې لامبو وایي اوس زما خپله زړه داسې کېدله څنګه چې طارقه تا په ځان باندې اوبه ور واچولې دا کوم ځای دی دا ځای خو زه نه پېژنم کنده د نرسرۍ نن سبا دور دی که نه لمر ځان سره به یو ښکلی ګلاب بوټي راوړي یا به دلته صیب پکوي دغه د دې ټیکټ دی عمران مړه ونیوه ښه یا ډېره زیاته مزه به یې کړې وه خو داسې څه ګرانه غوندې کې راته ښکاري دا اوس اختر استاد دی هغه وایي زه نه لامبم سړی هم کېږي او ساړی هم کېږي دې دغلته خو خوښېږي ډاکټر صاحب تکړه شه ولامبه ورته ډاکټر صاحب ډېره زیاته مزه به وکړي او که نه هغه ښکلې یخې اوبه دي ځان سره کپړې نه یې راوړې که نه دا فلټر شوي اوبه دي ښه دې ته ضرورت نشته دا ښکلې هم شي دا قدرتي اوبه دي قدرتي اوبه دي دا خو ډېر مزېدار اوبه دي او دا هر ټایم دا چې نه ساعت وي که نه دا وګورئ تاسو او دغه شاته ملګرو ته وګورئ دی کبان نیسي ونه هم به ورته که نه ډاکټره او ډېر بهترین ځای دی ډېر ښکلی ځای دی او د اوبه ډېرې زیاتې ښکلې دي دا شور به هم تاسو اورئ زما اواز به یا ورځي یا به نه ورځي خو کوشش به کوم چې اواز ور ورسوو او دغه ملګري ځای دی الله دې ورله برې ورکړي چې کبان ونیسي چې څه وکړو لکه تاسو خو نه ده په لاره ګیره باندې خو څه نه کښې دا یو تاریخ دی ملګرو یو اختر دی ماشاءالله دې وخت کې اسدالله جاني چې دی نو هغه د مونځ نیت وتړه هغه مونځ کوي نور ملګري هم لګیا دي مانځه تیاری کوي را روان دي او په دې دونه ښکلې مزېدار ځای کې یو ښکلې شان ورکوټې شان جوماتګۍ دی په نن سبا دور کې داسې مسجدونه او داسې ځایونه چې دي نو دا ډېر کم دي مینوالو داسې ځای چې په هغې کې د انسان هغه چې کوم پریشانۍ کوم هغه چې هغه درد سر ورته وایي نو هغه کمیږي دا هغه ورکوټې مسجد او یو ښکلې شان نیچرل ایریا دا ځای چې دی دا د کلیاس نسبت کلیاس کې دی بوبک په بوبک نوم باندې دا ځای مشهور دی او دې ته د کلیاس کنده وایي دلته راغلي یو چکر ته
مخکې به نور هم موږ سره داسې ښکلي خشته سکریپونه چې کوم دي هغه تاسو سره شیر کوو. د دې ځای چې کومې ښکلاګانې دي که تاسو هم دې ځای ته راتلل غواړئ نو راشئ خپل انجوایمنټ وکړئ او د دې ځای نه یو خپل خوند او خپلې مزه واخلئ د ښکلاګانو د شنو فصلونو او ماشاءالله زبردست. راځئ 2 ساعت کې به زموږ دا ملګری چې دی اسدالله جان دی به مونځ وکړي او واپس به دی بیا موږ ته راځي. عمرانه کښېنه که عمران چې دی نو هغه عمران دکان خپل بند کړ او اختر یې دا زموږ چې دي دا زموږ د بچپن یاران دي اورې چې کله هم زه په چوټۍ راشم نو دې 2 ملګرو سره ګرځم او داسې ښکلي ښکلي ځایونو ته مونږ چکر ووځو ځکه چې زموږ ډېر ادرس او غوبل سره مونږ نه لګي. نه بس داسې خاموشي ځای خوند کوي. مونږ داسې خاموشۍ ځای ته ډېر زور کوو چې راشي نو سړي لږ ذهن لګي او دا ښکلې میده هوا ده او دې سره مونږ نه لګي. که سټیفا ده نو سټیفا هم مونږ سره دلته خپله په 400 کې موجود ده او نور هم چې څه تاسو غواړئ نو بار ورپسې مه ځئ دلته راځئ او دا مزې ترې اخلئ. اورې اسدالله جان په مونځ ولاړ دی. عمرانه ته به ورته څه وې؟ زه به یاره تاریخ داسې ووایم چې لکه ډېر مزه ده مزه یې ډېره ده ډېره مزه ده. انشاءالله موږ به کبان نیسو ورسره کبان به له خدای راکوي. اورې او په دې پروګرام کې مونږ ځان سره چې دا کم خاص ملګری و که نه نو اسدالله جان دا چې و دا مونږ ډېر زمونږ چې اونر کم یو دی دا مونږ ځان سره ډېر په مشکله تیار کړه ځکه چې هغه مصروفیات دونه دي چې ته پروګرام لاړ شي اخوا د کلینیک ورسره دغه شي که نه نو منډې سره ډېرې زیاتې دي او اختر علي چې شو عمران چې شو نو مونږ خو خامخا مونږ چې وینو دا زمونږ څنګه ته بچپن دوستان نو که د کور اجازت وي وکړو مونږ دا ټایم خامخا ځان له په یو چوټۍ کې وباسو او راځو ګورو اسدالله جان یې مونځ وکړو نو چې هغه څه وایي دلته یې مونځ وکړو ډېرې په ښاریو کې کړی دی ډېرې په بازارونو کې کړی دی مونځ خو چې دی دا په فرض دی ادا کېږي خو چې نن دی په دې دشتو کې او خاص کر په دې ځنګل کې چې کوم مونځ وکړو چې د دې به څونه مزه وي راځئ چې اسدالله جان یې له ورشو وایه اسدالله جان یاره مونځ خو هر ځای کې مزه کوي او بل دا لوکیشن دا ځای دا نو زبردست ځای دی که نه چې د سیند غاړه ده او د سیند غاړې سره بیا دا دونه وړوکه غونډه دي دا لرګي هم خراب شوي هم دي خو الله پاک چې هغه خلکو سره خو کړي چې دا ځای جوړ کړی سایه جوړه کړې ده او د مونځ د کولو یو ځای جوړ کړی دی یو مسجد غوندې کې وړوکی زړه ته هغه تسلي او سکون میلو شي چې دلته هغه مونځ وکړی شي او ډېره ښکلې هوا لګي ډېره ښکلې هوا ده موسم هم یخه ډخته ده خو بدن لږ یخني کېږي نن د اسدالله جانې نه بالکل کور ایر دی ما ته وایي زه نه ځم وایي زه به نن ټوله ورځ دلته یم اصل کې دا مونږ یو خبره ګورو چې دا ګرمي نه ده خلک هوټیمې کوي بالکل کېدای شي دا ګرمي مو هوټیمې همداسې ده اسدالله جانې مونځ وکړه او د خیره راځو کبان هم تیارېږي کبان درته زیات نیسو نو بس یې ټولو ملګرو ته وښایو او مونږ ته خپل تیاري کوو صحیح ده قدرمندو تاریخ لګیا دی پته نه لګي کبان خو څه ناڅه پکې رالل په پټیو کې لږ غونډې کې مو یو کب ولیده خو لکه تاسو ته مو د کیمرې په سترګه باندې لا نه دی ښولی که نه کب یادومه نو اوس نغرې جوړوي که نه تاریخ ګورې که نه چې دی نغرې کوي که پیل جوړوي د بیلورو هغه پیل دی او که نغرې دی دا ویډیوګانې ستاسو خوښېږي که نه نو بیا به روزانه مونږ دغه سیریزه 3-4 ملګري راځو او ځای به تاسو ښایو زه به ورته مونږ تاسې صرف مفتو کې ګورئ اورئ مزې به بس مونږ له صرف دغه یو لایک راکوئ او بل څه هغه ویوز راکوئ صرف قدرمندو څنګه چې ما تاسو ته ویلي وو که نه چې کبان به ستاسو په مخ کې تیارو نو څه کبان مو نیولي دي اور ورته بلیږي خو یو خبره د اختر استاده عمران اختر استاد او طارق جی بالکل راله سیګنل راکوي چارج را سره نشته دا به څه کېږي او لکه پروګرام هورې خراب کړه یا هغه د چا خبره پروګرام ته وړ گیا اوس څوک ګورو تر کومې پورې چې ریکارډینګ کېږي نو به کو او قدرمندو که بند شو که نه نو زما دا اړخه په مخه ښه او د عمران بی د طارق بی او د اختر بی دا اړخه هم په مخه ښه خوشحاله راته اوسئ او داسې به کوو که نه چې بیا به ځان سره دغه وړو پاور بانک نو بیا به څه چل کوو بیا به ډېر بهترین ویلاګ او دا اوس اور بلیږي نو کبانو له ملګري ترې دې وینځي او ټولو ملګرو ته خواست دی که زموږ دا ویډیو یا ویلاګ په تاسو باندې ښه لګېده نو دا لایک کړئ او شیر یې کړئ او موږ ته په کمنټس کې ووایئ که ستاسو خوښ نو بیا به موږ داسې نور ځایونو ته ځو تاسو له به ښکلې ښکلې ویلاګې جوړو یو کمنټس پکار دی چې دا څوک ګوري که نه نو کمنټس دې وکړي یو کمنټس پکار دی نو بس اختر علي تاسو څه وایئ تاسو پکې څه وایئ
کمنټ وکړئ کنه او کمنټس هم کوي لایک هم کوي بس دا دغه د اخري د بیټري اخري سلګي الله بمان ټا 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 بای بای